زه ستاسو ورور نجیب الله شینواری شینوارسپیکس نه ډېر سلامونه مې ومنئ دوستانو. د افغانستان او نیدرلند ترمنځ درې ونډې انټرنیشنل لوبې چې دي قطر کې شروع کیږي په 21 باندې تر 40 پورې یا 15 پورې. هغې دپاره د افغانستان ملي ټیم سره تقریبا نورم ایکسټرا پلیران یو 13 کسان چې دا لاړه دغه قطر طرف ته ورغله. دې 13 کسانو پورې تقریبا دې نه چې کوم پلیران سلیکټ کیږي او 15 به ترې سلیکټ کیږي یا 14 دا باقي به بیا بیرته راځي. افغانستان په خاص په کابل کې فی الحال واورې دي، پریکټس هلته نه کیږي او د دې د وجې قطر چې دی بهترین ځای دی چې دوی هلته لاړ شي، خپل پریکټس وکړي، خپل ټیم سره هغه ټیم جیلینګ چې هغه شي، یو بل سره اشنا شي. ځکه بعضې پلیران اوس مثلا انټرنیشنل پلیران یې هغه ینګسټرز دپاره لکه دغه راشد خان صاحب، لکه محمد نبی، مجیب خو خیر خپل هم ینګ دی خو بیا هم خپله تجربه دا شیر کولی شي. دا ینګسټر دپاره ډېر انسپایرینګ وي، هغه هغوی ته ګوري، هماغسې بیا نوره خواري کوي، نور کوشش کوي او جذبه یې زیاتیږي. انشاءالله راتلونکي کې دوی هم ښه کیږي. نو زموږ خو د کرکټ بورډ نه څه څنګه هیله وه هماغسې ځوانان یې لیږلي دي او هیله دا ده چې ځوانان او د ایکسپیرینس کسانو مکس ټیم سلیکټ شي. هغه ځکه 13 پوینټه موږ ته په لاس راتلی شي د ون ډے انټرنیشنل د دغه نړیوال جام چې کوم په اسټرالیا کې دی د یو ورځنۍ هغې دپاره. فی الحال انګلستان ټاپ دی، 95 پوینټونه یې اخیستي دي. زما په نظر باندې افغانستان 13 پوینټ اخیستي دي، اخري درجه کې دی خو موږ دونه لوبې نه دي کړي. نو که موږ دا 3 میچونه 3 ونه وګټو نو 13 پوینټه به نور په لاس راشي او رینکینګ کې به پورته لاړ شو. نو 7 ټیمونه چې دي دا د ODI سوپر لیګ هغه ټاپ 7 ټیمونه به اتوماتیکلی کوالیفای کیږي. ورسره یو هغه هوست ټیم چې دغه کې دی هندوستان کې دا نړیوال جام دی هغوی اتوماتیکلی کوالیفای دي. نو دغه هغه او دا به سره یو ځای کیږي، دا 8 ټیمونه به نړیوال جام کې به دای چې د افغانستان د ټاپ 8 کې کوالیفای شي دا به بهترین لارې، مګر که دلته نه شو بیا به هغه دغه ته بل کوالیفیکیشن پروسس ته ورځي. نو دا هره لوبه چې دا ګټل مهم دي. مطلب مې دا نو ښه دی چې تجربه کار پلیران او ورسره دا نوي ځوانان دا سره مکس یو ځای شي. نو تجربه کارو کې خبر داسې هم راغلی چې حمید حسن صاحب، سمیع الله شینواری او هغه عزیز الله فضلي دا شی پوسټ کړ. خدای خبر چې څومره به سی نه هغه تاسو ته معلومات کوي او وایي د هغه په ترو باندې دا خبر جعفر خان صاحب په دغه مې مو کوته په پوسټ باندې خو نومونه نو منشن کړي. نومونه چې دی او یو بل محمد نبی صاحب. نو محمد نبی زما په نظر باندې T20 کې ښه دی، دونه بد به نه مګر بیا هم که ریټایر کیږي په مخه یې زیړي ګلونه. موږ سینیر پلیران دي، خپله برخه د هغه د پاکستان محمد حفیظ هم نږدې وختونو کې ریټایر شو، دویم چې ریټایر شي نوي ځوانانو ته موقع ورکړي. ښه دی چې افغانستان آینده راتلونکی ځوانان د ټیم ته ورشي او خپل استعداد وښي. نو سینیر پلیرانو خپله برخه چې څومره کنټریبیوشن په کرکټ کې کړی دی هغه همدومره بس و. دې نه وروسته چې دی باید ځوانانو ته موقع ورکړل شي. نو که داسې کار وشي دا به ډېر ښه کار وشي. داسې ډېر کسان یې اوس AB ډیویلیرز 30 کلنو چې ریټایر سو، لکه کرکټ خو دا نور انټرنیشنل تقریبا 2 کاله مخکې لی پرېښی و خو اوس 30 کلن دی او د ټوټل مکمل ټول کرکټ نه ریټایر سو. AB ډیویلیرز غوندې پلیر ته ګوره. نو همدغسې به نور پلیران انشاءالله راځي، دوی به ځي او د افغانستان کرکټ چې دی موږ او تاسې د کرکټ مینوال یو. فی الحال د افغانستان کرکټ ډېرو مشکلاتو سره مخ دی. کرکټ بورډ کې دننه مثلا پخواني کسان اوس هم شته دی، چې کوم دغه دي ورکرز دي، امپلویز دي یا کارګران دا پکې ډېر زیات دي. دوی ته معاشونه ورکول، بجټ چې دی دې کې دا تېره څه وختونو کې ډېر زیات پکې اخوا دېخوا شوي دي. نو هغه بودیجه هم د افغانستان کرکټ سره دومره نشته. اوسنی چې کوم
چیرمین دی ګوره تاسې ټول پیژنئ میرویس اشرف صاحب سره زما د خبرو کولو ضرورت شته دی نه مګر زموږ چې ورسره څومره خبرې شوي دي اوس فلحال نو ډېر ښه انسان دی او پاک صفا صادقه سړی ښکاري چې غل او غلا والا دا اول ځل ماته معلومات وشو چې د افغانستان کرکټ کې د چیرمین معاش په دې دغه کې هیڅ شته دی نه هغه د کور مصارف یا نور څه د میلمنو دغه ورکول کېږي هغه 1.5 لک روپۍ دي افغانۍ دغسې خو پخواني چیرمینانو تاسو ته معلومات و چې هغه اچ آر ته به یې وي چې دا بل جوړ که داسې جوړ که په هغې کې سمې مزې چرچې کولې نو هیله مې دا ده چې د افغانستان کرکټ بورډ سپورټ کو دی وخت کې باید موږ د افغانستان کرکټ پسې خبرې راونه باسو داسې چې مختلف شي نه چې هر سړی راوځي پخواني جنجالونه پخواني جنجال هماغه وخت کې به یې کوي لکه موږ چې کوم وخت کې فرهان کسکر یوسفزی چیرمینو هماغې وخت کې مو ورپسې خبرې کولې عاطف مشل چیرمینو هماغه وخت کې مو ورپسې خبرې کولې عزیز الله فضلي صاحب چیرمینو هماغه وخت کې مو ورپسې خبرې کولې مګر اوس چې ختم سو بس ختم شو یو سړی چې ختم سو هغې نه وروسته اوس ګوره دا سو لکه موږ خو د فسادي نظام خلاف یو تاسو ته معلومات دی مګر د غني سلسله ختمه شوه اوس هغه بعضې چې غني سره به مال یې تنې واهه هغه اوس راپاڅېږي هم د ده خلاف لګي اوس خبرې کوي نو خوار شه هغه وخت کې دې ولې خبرې نه کولې هغه وخت کې خو تا ته ماشونه ډالر دا در باندې بندېده هغه دې نه پرېښوده اوس راغلې توره باز خان شوې نو ګوره په خپل وخت باندې خبرې پکار دي که چا سره د ملت د وطن درد احساسي نو په موقع به خبرې کوي هماغه وخت چې وخت تیر سو هغې نه وروسته باید سړی بې ځایه خبرې ونه کړي نو ځکه موږ د کرکټ بورډ هغه دی بس فرهان کسکر یوسفزی به چېرته ناست دي اوس لندن کې یخنۍ کې به یې کمپله په ځانه چولي هیټر به یې ځان ته لګولی موږ پرېښی دی موږ په کیسه کې هم نه یو خپل کار دی کوي مګر چې کوم ظلم دغه یې کړی هغه د کرکټ بورډ او د حکومت کار دی چې هغه سره حساب وشي د ټولو سره د حساب وشي ځان ته هغه سره نه نو هغه به بیله خبره ده مګر نور چې څوک لاړ سي بس هغه ختم سو اوس نه چې کومه سلسله ده راځئ د خپل کرکټ بورډ موږ د کرکټ مینوال یو ګوره سیاسي اختلاف بیل شی دی زه په سیاست کې ډېرو خلکو سره اختلاف لرم تاسې به ما سره لرئ بل لرئ هغه بیل شی دی نو دا فرق ځان کې راولئ کینې ټول عمر به منفي همداسې سره به پرمختګ ونه کوي نو کرکټ دپاره یو ځای شي سپورټ د کرکټ بورډ ته سپورټ ورکوي په ټویټر کې د خپل د آی سی سی نه غوښتنه کوئ چې زموږ کرکټ باید مخکې لاړ شي پرمختګ وکړي زموږ کرکټ بورډ سره تاسې دغه وکئ مثلا مرسته وکئ چې کوم کومک یا فنډ د آی سی سی کوم فنډز دي که نه د اوسني حکومت د وجې تاسو ته خو معلومات دی ډېر شي نه نیول شوي دي ډېر شي نه دغه دي نه کیږي نو ښه ده چې موږ او تاسې کرکټ مینوال په حیث را یو ځای شو ریګارډلیس اف چې څوک په حکومت کې دی خو کرکټ خو زموږ او ستاسې هم دا یوه خوشحالي ده نو دې دپاره به یو ځای کار کوو که څوک مو په بل ځای کې سره اختلاف هم یو مګر دې ځای کې کرکټ کې به بې ځایه اختلاف نه کوو کرکټ کې به خپل د افغانستان کرکټ سپورټ کوو زه د افغانستان د کرکټ مینوال یم افغانستان چې چا نه ګټي هر چا نه چې ګټي خوشحالیږم پوه شوې ډزه میره چې کوم ملک مګر چې هر ملک نه بیلي خفه کېږم دا زموږ ځکه دا زموږ وطن دی همدغه زموږ وطن دی پوه شوې نو کرکټ دپاره د سپورټ وخت دی د ادارې د سپورټ وخت دی د خپل د ټول مثلا د چیرمین زما په نظر ښه کس دی غل نه دی په افغانستان کې او پخوا راسې داسې ټریک ریکارډ کتلی شي پوه هم دی د خبرې په طریقه هم پوهېږي په انګلیسي هم پوهېږي خپل کمیونیکیشن دا شي هم کولی شي بل آی سی سی ته معلومات دی چې کرکټر دی انټرنیشنل کرکټر تیر شوی دی دنیا کې دا ټرینډ داسې اوس روان شو چې هندوستان کې بی سی سی آی ګوره مخکې انټرنیشنل کرکټران نه راوسته چې دغه چې دی به یې دغه که چیرمین که د یا پریزیډنټ که د کرکټ بورډ اف انډیا اوس هغه دی دغه سارف ګانګولي راغی پاکستان کې رمیز راجا چیرمین سو همداسې افغانستان کې میرویس اشرف صاحب چیرمین سو ډېر ځینو کې چې دی په دغه کې ډایرکټر چې دی په انګلینډ کې ایشلی جایلز دی نو ډېرو داسې دنیا کې چې اوس راواخلي کرکټران را میدان ته کوي ولې چې د کرکټ انټرنیشنل چا چې کرکټ کړي they know how to handle pressure چې پریشر څنګه هینډل کی دنیا کې ډېر مختلف چیلنجز دي مختلف وختونه دي نو دې دپاره باید دغسې خلک را میدان ته کړي چې هغه چیلنج هینډل کړي چې په کرکټ ټیکنیکلی پوهېږي یو بل سره کوارډینیشن یو بل سره ښه اړیکې جوړې کړي چې یو ځای کرکټ لاړ شي ګوره کرکټ همداسې فری نه ځي کرکټ په پیسو ځي د یو ټیسټ میچ باندې ته به حیران شي $1 لک په بعضې زموږ زمبابوې
سره ځکه چې موږ خو بار لوبې کوو 10 نو 15 لکو نه والي 7 لکه ډالره پورې ډالر خرچه راځي نو هغه بیله خبره دا به څنګه پیدا کوي دا به څه ICC نه اخلي مطلب دا ډیر خدا به ګټې هغه خپل میډیا رایټس باندې د افغانستان میډیا رایټس چې دي دا هم کمزوري دي نو انشاءالله زموږ او ستاسې همدا د وسه کېږي چې خپل کرکټ ته دغه وکړو سپورټ وکړو او د خپل کرکټ سپورټ چې څومره کولی شو وکړو سره یوځای شو دغه زموږ او ستاسې دپاره بس هماغه بهترینه لاره ده نو زه چې سره یوځای شو خپل کرکټ بورډ دا سپورټ کو انشاءالله افغانستان موږ همیشه د ځوانانو غاښ پورته کړی دی صرف داسې نه چې یا وفادار مومند یا ریاض حسن او یا څوک دغه فضل حق فاروقي یا نور خلک نه ټولو ځوانانو دپاره هر با استعداده ځوان چې چا کې استعداد وي که نه آی ډونټ کیر چې د چا رور دی چار شی دی هاردیک پانډیا کونال پانډیا هلته لوبیږي په هندوستان غوندې ټیم کې پروا نه کوي استعداد پکې چې نه بیا بار کېږي نو استعداد بیس باندې د لوبیږي چې چا کې استعداد نه هغه به ټیم نه اوټي ستاسې ټولو د کتلو شیر کول نه یو جهان مننه دوستانو وي په دې باندې خبرې وکړه دومره خبرې پکې نه وي خو بیا هم کرکټ سپورټ دپاره مې یو څه خبرې وکړې ځکه ما ته څونه معلومات شوی دی چې ښه خلک راشي هغه وخت کې ښه خلک زموږ وطنونو کې راځي چې هر څه پکې خراب تورابي چې د بجټ مختلف نور چیلنجز وي نو دې وخت کې زموږ او ستاسې سپورټ ضرورت دی کرکټ پسې باید څوک بې ځایه خبرې ونه کړي بې ځایه غوښتنې هم ترې ونه کړي مختلف خلک شته دی بار د لوبغاړو نه بار هم چې هغه غوښتنې کوي چې زما دغسې شی شوی دغسې شی شوی یا دې راکړي دغه شي نه هم تیر شي نو انشاءالله راځئ چې په یو ځای کرکټ سپورټ کو ستاسې ټولو د کتلو شیر کول نه یو جهان مننه ستاسې ورور نجیب الله شینواری په لوی الله مسپارم خدای په امان السلام علیکم